درنو هیوادوالو، د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې سږ کال ملي دفاع وزارت د خدمت، ساتنې او ژغورنې په برخه کې تر هر وخت زیات چمتوالی لري څو د ولس هوساینه، آرامتیا او خوندیتوب په پوره توګه یقیني شي. ملي دفاع وزارت د خپل پراخ عملیاتي پلان له مخې د هیواد په کچه هر اړخیز ترتیبات نیولي دي. د وزارت بشري ځواک، هوایي ځواک، انجینري ټیمونه، تخنیکي وسایط، لوډرې، ټرکونه او د لارو خلاصولو اړین تجهیزات بشپړ تیار دي ترڅو هر وخت، هر ځای او په هر ډول حالت کې د هیوادوالو لپاره خدمات وړاندې کړي. د ولسونو د ډاډ لپاره باید ووایو چې د ملي دفاع وزارت د پلان له مخې به د هیواد په ګوټ ګوټ کې د الهي پیښو، سختو ورښتونو، واورو، سیلابونو او نورو ستونزو په پیښېدلو سره د اړوندو جزو تامونو ځانګړي ټیمونه په چټکتیا سره سیمې ته رسیږي. د بندو لارو خلاصول، د ستونزو سره مخ هیوادوالو عاجله مرسته، ژغورنې عملیات، اړین انتقالات او نور مهم خدمات به په چټک منظم ډول ترسره کوي او د دې ترڅنګ به دغه خدمات د محلي ادارو، ولسوالیو او ولایتونو له مسؤلینو سره په همغږۍ ترسره کیږي څو د کار اغیزمنتیا لا ډاډمنه شي. درنو هیوادوالو، تاسې پر خپلو بچو بشپړ باور ولرئ. ملي اسلامي اردو د خپل ولس خدمت نه یوازې دنده بلکې خپل اسلامي او ملي مسؤلیت ګڼي.